حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعض صحابه کرامو د نبی علیہ السلام نه سوال وکړ چې د الله رسوله د دې قربانۍ څه حقیقت دی تاریخي لحاظ سره د دې څه حقیقت دی نبی علیہ السلام ته فرمایي دا ستاسو د روحاني او نسلي مورث حضرت ابراهیم علیه السلام سنت دی یعنی ټول نمخ کې د دې حکم هغه ته شوی او هغه په دې باندې عمل کړی او قرباني به کوله او لہذا د دې پیروي د دې عمل د سنت پیروي عمل حکم ما ته زما امت ته هم شوی دی چې دوی هم قرباني وکړي صحابه کرام عرض وکړو چې د الله رسوله نو په دې قربانۍ کې موږ ته څه اجر دی څه ثواب دی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې د هر یو ویښته په مقابل کې به الله جل شانه یو نیکي ورکوي الله اصحاب کرامو عرض وکړو چې د الله رسوله د وړیو به څه حال وي خو ډېرې زیاتې دوی خیال دا و چې وړۍ خو ډېرې زیاتې دي خو لکونو کروړونو ویښتان وي د وړیو نو نبي علیه السلام ورته وویل چې د پسه د ګډه د په هر ویښته به هم الله جل شانه یو نیکي ورکوي اجر به الله جل شانه ورکوي د دې حدیث روایت مسند احمد کړی دی محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث نه خبره معلومه شو چې الله جل شانه به موږ او تاسو د قربانۍ د حیوان د څاروي په د هر ویښته په مقابله کې یو نیکي راکوي که هغه د پسه وي که د سیرلي وي که هغه د غوایي وي که د غوا میخي اوښ وي څومره ډېر ویښتان شمارې کې په لکونو کروړونو په میلیونو ویښتان په هغې باندې وي د هغه شمارولی څوک نشي د هر یو ویښته په مقابله کې به الله موږ ته یو نیکي راکوي لهذا قربانۍ د نه ځایه نشي قرباني وکړئ چا باندې چې قرباني واجب وي که چا باندې واجب نه لږ روپۍ ورسره وي هغه هم وکوي خدای به نور یې درکړي دغه ثوابونه ځان ته حاصل کړي او دا د نه ضایع نشي محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ والسلام د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي